دې دور کې اوس بعضې خلک وایي چې په دعاګانو باندې څه کېږي تاسو دعاګانې غواړئ فلسطینیانو ته دا بدقسمته خلک دي هلکه ته چې په دعا باندې څه نه کېږي نو تا څه وکړل تا څه وکړل ته خو موږ ته وښیې که نه زمونږ دغه وس کېږي د وس مطابق به هغوی ته دعا غواړو او دعا پیغمبر مهربان صلی الله علیه وسلم غوښتې ده د بدر په مقام باندې د احد په مقام باندې نبي پاک علیه السلام دعاګانې نه دي غوښتې او چې کومې سریې به نبي پاک علیه السلام مختلفو علاقو ته لېږلي هغوی ته به دعاګانې نه کولې دا دعا موږ د چا نه غواړو د الله رب العزت نه یې غواړو والله تعالی په دې هر څه باندې قادر دی الله تعالی د مدد لپاره ملایکه هم رالیږلی شي الله تعالی چې څه کوي هغه به د مرغه په واسطه باندې هم کوي لیکن الله تعالی تا ګوري چې تا د مسلمانانو سره همدردي شته که نشته کوشش کوي چې هر منفس فلسطینیانو په حق خامخا دعاګانې غواړي او د زړه نه دعاګانې غواړي ځکه فلسطینیان په دې وخت کې ډېر مظلوم دي یقین وکړئ د فلسطینیانو مثال په دې وخت کې داسې دی لکه د کربلا کې چې کوم قتل عام شوی و اهل بیتو سره او د نبي پاک علیه السلام چې کوم اهل بیتو حسین رضی الله تعالی عنه او دغه شان نور د نبی پاک علیه السلام د خاندان کسانو او الته پې شیعګانو د کوفي کم ظلم کړی و او په ډېر ظلم سره او ډېر بې دردۍ سره یې هغوی شهیدان کړي وو دغه شان فلسطینیانو سره دا ظلم کېږي نو موږ تاسو ته پکار دي چې هغوی ته د زړه نه دعاګانې وغواړو په یقین سره دعاګانې وغواړو د الله تعالی قدرت یقین وکړه چې یو تندر یې پرې راوغورځاو الله تعالی ته خو هېڅ مشکل نه دي یو هوایي کې ورپسې راولېږله څمرغان یې ورپسې راولېږل یقین وکړه یو کرونا ورپسې بل ورولېږه معمولي شی دی په نظر په ښکار نه دا اسرائیل او دې ملګري به ټول تس تس او تباه او برباد کړي لیکن دعاګانې ته بد رد ویل دا ښه خبره نه ده دعا ته به سپک نه ګوري حدیث کې راځي دا دعا اهم عبادت دی بلکې مغز د عبادت دی نبي پاک علیه السلام فرمایي تاسو دعاګانې په یقین سره غواړئ الله تعالی فرمایي حدیث قدسي دی انا عند ظن عبدي بي زه بنده سره د بنده د ګمان مطابق معامله کوم چې دا بنده وي چې الله تعالی زما دعا نه قبلوي نو زه نه قبلوم او که دا بنده وي چې دعا زما رب زما قبلوي نو خامخا یې ورته قبلوم او بل حدیث کې راځي چې کله انسان دعا وغواړي نو د دریو اشیاو نه یو شی ته خامخا میلاویږي یا خو دته دعا قبوله شي چې څه غوښتي الله تعالی نصیب کړي او یا د باندې یو آفت را رواني یو مصیبت پې را رواني او د دې دعا په سبب باندې هغه مصیبت ته نه دفع شي او دریم الله تعالی د دې اجر په آخرت کې ورکړي یو بل حدیث کې راځي یو جنتی به په عملنامه کې داسې نیکي وګوري چې ده به دا سوچ راځي چې دا خو ما نه دي کړي دا په کوم عمل ماته میلاو شوي دي ملائک به ورته وفرمایي چې په دنیا کې تا بعضې دعاګانې غوښتې وي او دعاګانې ستا نه وي قبولې شوي د هغې په بدله کې دا نعمتونه او دا ثوابونه او اجرونه تا ته په عملنامه کې لیکلی شوي دي وی دا جنتي به ارمان وکړي چې کاش زما یوه دعا هم نه وي قبوله شوې چې دا ټول درته په دغه مقام کې ماته میلاو شوی وي نو لهذا فلسطیني مسلمانانو ته دعا کول پکار دي او الله تعالی بنده ته ګوري چې د بنده زر چا سره دی کافر سره دی او که مسلمان سره دی که په مشرق کې یو ګناه کېږي او ته په مغرب کې او په هغې باندې راضي شو نو ته ورسره ګناهګارېږي چې ښه کار وشو او که په مشرق کې یو ښه کار وشي او ته پرې خوشحال شي نو الله تعالی ته په هغې باندې هم اجر درکوي نو که هلته اسرائیل ظلم کوي او ته د ظلم خلاف اواز پورته کوي الله تعالی به تا ته ضرور اجر درکړي فلسطین مسلمانانو سره ظلم کېږي هغوی سره اظهار د همدردۍ کې الله تعالی به ضرور ته په هغې باندې اجر درکوي الله تعالی ستا هر څه اوري الله تعالی تا ته ګوري چې هغه مسلمانان او دا مسلمانان که د سطن واحد دي چې د هغوی په تکلیف باندې ده ته دوک رسېږي او که نه رسېږي او دا څه کوي نو زمونږ او ستاسو په دې وخت کې یو وسیله هغه دعا ده او دا هم د الله تعالی نه غواړو چې الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د هغوی مدد مالي هم وکړو او د هغوی بدني مدد هم وکړو